د هوا د ککړتیا په اړه د سسټینبل ډیولپمنٹ پالیسی انسټیټیوټ نومي غیر دولتي ادارې لخوا شوې څېړنه ښایي چې پاکستان د هوا د خراب کیفیت په اساس د نړۍ په لومړو 15 هیوادونو کې شامل دی. د څېړنې تر مخه تیر کال د هیواد ایر کوالټي انډیکس 180 چې په هغه کې د پارټیکولیټ میټر 2.5 کچه د صحت نړیوالې ادارې WHO وړاندیز شوي حد نه 14.1 چنده سیوا وه. د ماحولیاتو ماهرین وایي دا ډول ذرات په هوا کې د تعمیراتي کارونو او نورو یو شمېر عواملو ترڅنګ د ځینو ونو بوټو له وجې هم خورېږي. انساني ذرایع چې کوم دي کارخانې دي او ګاډي دي که هغه مونږه آی کې څه قسمه تیل سوځو یا پټرول ډیزل یا ایون که مونږه نیچرل ګیس هم سوځو خو د دې نه دا پارټیکلز روزي د دې اور بلېدو د دغه نه یا په ځنګلونو کې اور ولګي یا مونږه پټي صفا کوو او هغې ته اور ورته کړو نو دا پارټیکلز په دغه وخت کې ډېر زیات ځي یا د خښتو بټو کې چې مونږه کویلې په ځای ورسره دا ربړونه او دا سوځو کچه روډونه ډېر زیات دي زمونږ نو د هغې نه دا پارټیکل جوړېږي. د یادې ادارې څېړنه چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور باندې مرکوز وه پکې معلومه شوې چې پېښور کې د زړه ناروغۍ فالج او د پړپوسانو د کینسر له امله کېدونکو مرګونو لوی علت د هوا آلودګي ده. د صحت ماهرین وایي په ککړې هوا کې ساه اخیستل د متوقع ژوند کمولو ترڅنګ معیار یې هم ډېر متاثره کوي. چست ډیزیز کې دا الرجیز کوي دمه کوي سابندي کوي COPD ورته وایي او بار ماشومانو کې او په مشرانو کې دا بار چې کوم انفیکشنز کېږي د چست انفیکشنز کېږي دا د ماحول د آلودګي وجه نه کېږي. د چست انفیکشن د وجه نه بار د سینه کمزوري شي یعنی پھیپړې کمزوري شي نو هغې سره ورو د مریض د ساه کمزوري شي چې ساه کمزوري شي بیا هغه کمزوري د اکسیجن کمی وکړي جسم کې چې اکسیجن کم شي نو د زړه د اکسیجن کم ملاویږي نو هغې وجه نه زړه هم کمزوري شي مونږ ورته وایو کار پرمنیل یعنی رایټ سایډ هارت فیلیر وشي. د ماحولیاتو ماهرین وایي په هوا کې د خطرناکو ګیسونو او وړو ذراتو مقدار قابو کولو دپاره مهم دي چې د ګاډو او کارخانو څخه وتونکي لوګي او ذرات په ساینسي طریقو کم کړی شي او د خښتو په بټو کې زیګزیګ ټیکنالوژي ولګولی شي. په ډیزل ګاډو کې یا کارخانو کې دي کې سوټ فلټرز لګېدلي وي هغه ته په خپله دا پارټیکلز رانیسي ختموي او هغه سوځي اکسیجن یا ایر ورته زیات ورکوي نو په خپل اتوماتیکلی کاربن ډای اکساید ته کنورټ کیږي او هغه د ګیس په شکل کې خارجيږي. نو طریقې ډېرې دي خو که دا وسایل پیدا شي او حکومت په دې باندې لږ سوچ وکړي نو د دې مخنیوي کیدی شي. د څېړنې تر مخه پاکستان کې د هوا د ککړتیا له وجې هر کال شاوخوا 2,50,000 وګړي د وخت نه وړاندې ژوند د لاسه ورکوي. د روغتیا د چارو پوهان وایي د خچنې هوا د خرابو اثراتو نه ځانونو خوندي کولو دپاره باید خلک بې ضرورته د کوره بهر وتلو څخه ډډه وکړي. په ځان دپاره بچاو دپاره خدای چې هر کس ته پکار دی چې د موسم ټایم کې چې کله بهر وځي او داسې ماحول خراب وي نو ماسک استعمال کوي. ښځې دي زنانه دي هغې خو چونکې مجبوري ده هغه ګیس نشته اورونه بلوي هغې ته پکار دي چې خپل ماسک د مخ داسې پټوي هغه صادر سره یا ماسک سره ځان پټوي چونکې ډیهایډریشن وشي دلته یخني ده یخني کې خلک اوبه نه څښي نو خپل ځان هایډریټډ ساتل پکار دی یعنی اوبه څښل پکار دی او جسم کې د اوبو کمی رانه شي اوبه څښي یا قهوه څښي چای څښي. د امریکا شیکاګو پوهنتون د هوا د معیار او ککړتیا په اړه د اګست په میاشت کې جاری کړي ریپورت کې ویلي که چېرې په هوا کې د PM 2.5 ذراتو د ارتکاز کچه د صحت نړیوالې ادارې لخوا ټاکلي شوي مقدار ته راکمه کړی شي نو د پاکستان اوسطاً وګړو متوقع ژوند به 3.3 کاله سیوا شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور.